वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बाद फरदीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलन व नबिय्या व बिल क़ुरआनिल अज़ीम वल हदीस क़ुदवतन व इमामा व बिअबी हनीफ़त रहमतुल्लाहि तआला अलैहि मज़हबन व मसलकन व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़मन कान यरजू लिक़ाअ रब्बिही फ़लयअमल अमलन सालिहन वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। ज़बहरे लुत्फ़ी ओ अबरी बहारी कुनत खारू समंदा आबदारी ज़कानी जूद ओ बादी ख़ज़ाने कुनत परशी ज़मीन दादर पेशाने। या खैर मन दुफ़िनत बिलक़ा'i अअज़मुहु फ़त्वाब मिन फ़ीबिहिन्नल क़ाअु वल अकमु। नफ़्सिल फ़िदाउ लिक़ब्रिन अन्त साकिनुहु फ़ीहिल अफ़ाफ़ु व फ़ीहिल जूदु वल करमु। व साहिबाक ला अंसाहुमा अबदा मिन्नी सलामु अलैकुम मा जरल क़लमु। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। बुजुर्गवार किराम, दा पतीर जुमा दे आयात सूरत काफ आखिरी आयात दे के मंगा सो खबर करे कि अल्लाह पाक फरमाई फ़मन कान यरजू लिक़ाअ रब्बिही फ़लयअमल अमलन सालिहन। चाचे दा उम्मीदी जब खुदे सरा मिलावी को नदाद खुदे सरा मिलावी दिल यो अज़ीमा मसला था।
دا الله سره ملاوېدل ډېر عظیمه مسله ده. نو د هغې دپاره څه ذخیره پکار ده. په تېر جمعه کې هم دا ویې چې فليعمل عملا صالحا د دې الله تعالی د ملاوېدو د دې ذخیره چې دی عمل صالح دی. او بیا موږ ووی په تېره جمعه چې عمل صالح چې دی دا سنت رسول الله مبارک دی. ته ځان په سنتو د پیغمبر علیه السلام برابر کړه. تېره جمعه کې د ګیرې متعلق لږه خبره مو کړله. ډېرو کسانو ګیره پرېښوده. د تېرې جمعې هغه تقریر باندې عمل وکړو او بس ګیره یې مکمله پرېښوده. علم هم دقه دی. ابو قلابه صاحب مبارک فرمایلي دي دا البدايه والنهايه کې دا ټکي راغلي دي. اذا احدث الله لك علما فاحدث له عملا. هر کله چې الله تعالی د یو مسلې نوي علم درکړو نو ته پرې نوي عمل وکړه. بس په دغه مسله د دین باندې فوراً عمل وکړه. دا د دې علم شکر دی چې تعالی الله نوي علم درکړو نو ته ول نوي عمل ورکړه چې د هغې علم شکر ادا شي. علم لوی نعمت دی. تعالی الله د مسلې علم درکړو. دغه طریقه چې ده هغه طریقه د رسول الله مبارک ته او سنت د پیغمبر علیه السلام مبارک ته. هغه سنتو ته غاړه کېده او تابع شه د رسول الله مبارک په ټولو مسلو کې. بس که خیر تا ته بیا مزل اسان دی. منزل مقصود ته به ورسېږي. سورت احزاب کې راغلي دي ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. څوک چې د خدای او د رسول تابعدار شو دی په لویې کامیابۍ کامیاب شو. تا لویه کامیابي دې وګټله او په سنتو د رسول الله پسې ځه. شاه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه په تقریر ترمذی کې لیکلي دي چې علي صاحب د اختر پر ورځ راغی کوفې ته جامع مسجد ته جومات ته چې د اختر لمونځ کوي او عیدګاه ته راورسېدو چې ویې کتل نو د اختر د لمانځه نه مخکې یو سړی په نفلو ولاړ دی. دا مسله د دین که ورکوټ اختر دی که لوی اختر دی په دې کې به
چې دا اختر ورځ شوه که لوی اختر دی که ورکوټي اختر دی نو په دې ورځ به نفل نه کوي مونځ په دې ورځو به نه کوي کور کې به هم نه کوي اشراق مونځ به نه کوي او کوم ځای کې چې د اختر مونځ کوي هلته به هم نه کوي او چې کله د اختر مونځ شو نو تر زواله پورې به د جماعت کې نفل مونځ ناروا دی تر زواله پورې زوال چې وشو بیا ټیک ده دا زما یویشت کاله پس ورکوټ اختر دلته راغی اختر مونځ مو کو بیا مې انتظار کو ما په خپله چې زوال شو فورا مې مونځ وکړو چې لاول زه شمه خدای ته نزدېکت طلبو نو بیا دلته ناست وم چې یاره څوک نصیب خور به وي چې راشي او د دې اختر په ورځ د دې نه مخکې نفل ناروا دې راشي یا سنتو کې یا نفلو کې نو خیر یو سړی راغی ما خو مخکې مونځ کړی یو سړی راغی او بس هغه اولنی جومات ته راغی نو هغه ته ما ویلي هم نه دي هسې نه چې څه غرور پکې پیدا نه شي نو بس هغه نمبر یوړ نو خیر علي صاحب مبارک یو سړي مونځ کو ویې مه کوه مونځ د اختر د مانځه نه مخکې مونځ کو ویې مه کوه مونځ د اختر د مانځه دپاره اذان او اقامت نشته اذان ډېر لوی شی دی اقامت ډېر لوی شی دی لیکن د اختر مانځه ته اذان او اقامت نشته ولې رسول الله نه دی کړی ته داسې زیرک کسان سترګې ګولو کا اته د رسول الله طریقه وپېژنه اذان به نه کوې اقامت به نه کوې دقسې مونځ به کوې دوه رکعاته مونځ به کوې زیاتي به هم نه کوې د جمعې په ورځ باندې خطبه به د جمعې د مانځه نه مخکې وایي او د اختر په ورځ باندې به خطبه د مانځه نه وروسته ویلې کېږي ولې دغه طریقه د رسول الله دا به مصطفی برسان خیش را که دین هم اوس اگر به اون رسیدی تمام بول حبیش رسول الله پس روان شه دغه رسول الله ټول دین دی اکه د پس لا نړۍ نه بیا په ابو لهب پسې بځي نو علي صاحب هغه سړي ته وایي مونځ مه کوه نو هغه سړي سلام واړو او په قهر یې ووی اعذبني الله بالصلاه وی مال با الله په مانځه عذاب راکوي وی نه په مانځه عذاب نه درکوي تا د سنتو د رسول الله خلاف وکړو په دې به عذاب درکوي دا طریقه د رسول الله نه ده چې ته د اختر په ورځ باندې د اختر د مانځه نه مخکې نفل کې په کور کې یا جومات کې وی په دې به الله تا ته سزا درکوي د سنتو چې تابعدار شي
د نبی علیہ السلام امام مالک ته چا یو خټکی وروړو. امام مالک ناغه ورته ویل وروره زه دا خټکی نشم قبلولی، ته به خفه کېږې نه. ما ته د دې د خوراک طریقه نه ده معلومه، بل دا ده چې نبی علیہ السلام خټکی خوړلی دی او که نه، نبی علیہ السلام لرې خوړلی دی که نه، نبی علیہ السلام کومه غوښه خوړلې ده کومه نه ده خوړلې. وی دا ته وایه ته به په سنتو د نبی علیہ السلام پسې ځې، په طریقه د رسول الله پسې به ځې، چې طریقه د رسول الله پسې لاړې نو باز فقط فاز فوزا عظیما، دې په عظیم کامیابی کامیاب شو. سفینه صاحب دا غلام د رسول الله دی. سفینه دی نبی علیہ السلام یمن ته ولېږه، خط یې وله ورکړ، یمن ته ولېږه خط یې ورکړ. وی دا خط معاذ ابن جبل قاضی الیمن ته یوسه، دا خط هغه ته ورسوه. معاذ ابن جبل قاضی الیمن ته دا خط زما یوسه، هغه هلته کې ما گورنر کړی معاذ ابن جبل. دې راغې خط یې راواخیستو، لار ته نه خطا شوه، لار ته خطا شوه، په ځنګل ورغی، یمن ته ځي په ځنګل ورغی. په دې کې ازمري راپورته شو چې ښکار راغی، ازمري ورپسې راپورته شو چې بس که خیري ښکار راغی. ده ورته فورن آواز وکړ، وی یا ابوالحارث انا غلام رسول الله صلی الله علیه وسلم وهذا کتابه. ابوالحارث چې دی دا کنیت د ازمري دی. ازمري ته وی چې زه غلام د رسول الله یم او دا خط دی او دا یمن ته وړما، ما نه لار خطا شوې ده، ما ته لار وښیه، ما ته لار وښیه. ازمري لکۍ ښکته کړه، د رسول الله آواز یې چې واورېده، رسول الله چې دی ازمري د جناب رسول الله تابعدار دی. او صاحب دل یې داسې په ډډه دیکه ورکړه او مخکې شو ازمري. ازمري مخکې دی او سفینه صاحب وروسته ورپسې روان دی. یو اوچت ځای ته وخېږي چې د هغه ځای نه د یمن کورونه ښکارېدل، بنګلې ښکارېدې. بس دی را واپس شو او سفینه صاحب لاړ. علامه بوصیري قصیده برده کې دا شعر ویلی دی دې باره کې، ومن تکن برسول الله نصرته ان تلقه الاسد فی آجامها تجمی. د چا سره چې د رسول الله امداد وي، کدا ځنګل ازمري د سره میلو شي نو دته به پناه ورکړي، د ده مرګتیا به وکړي، لار یې ورته وښودله. بس دا موږ دا څومره مسلې چې موږ ته جوړې دي، دا موږ طریقې د رسول الله پرېښودې دي، یا الله ته موږ د رسول الله په طریقو برابر کا. دا څونه مسلې چې دي قسم دې که دا دنیا به جنت شي،
زما قسم په خدای دی چې دا دنیا به ته د جنت شي که ته د رسول الله په طریقه برابر شوې څه چې دی په دې کې دي وروره په غوږ مې نه لګي د قیس او د لیلا خبرې ما ته کوه د محمد رسول الله خبرې په نبي علیه السلام پسې لاړ شه د دې نن ورځې نه کلکه اراده وکړه چې ټولو طریقو کې د رسول الله تابعداري به کوم د نبي علیه السلام په سنتو پسې به ځم او سیوا د رسول الله نه په بل لار پر نه ځم احمد رفاعي سید احمد رفاعي دا یو لوی ولی د خدای تیر شوی دی د رسول الله په الوات کې دی سید احمد رفاعي لوی ولی په زرګونو د مریدان خو لوی خلق دي د خپل پیر صاحب تابعداري عاجزي انکساري هر سبب هغه باندې قرباني بس دې بیا کامیاب دي دې چې دې د سنتو تابعدارو او سیدم دې د رسول الله په الوات کې دي د مدینه منورې ته چې کله راغی په اول ځل نو دا هغه ټیم دی چې دا جنګله رسول الله ته چې اوس دا نه وه دیوال نه و قبر مبارک ښکارېدو دا پکې نه وي دا زمونږ په دې زمانه کې دا راغلی زه چې اول حج له تللی وم داسې معامله نه وه قبر مبارک به ښکارېدو خلک به راتلل او سلام بیا کوو د رسول الله دیدار بیا کوو سید احمد رفاعي چې راغی نو یو دوه شعرونه یې وویل په عربۍ کې في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي رسول الله چې تا نزل لري وما او بخبل وطن کې وما نما بخبل روح را لېږه هغه روح پستا د قبر خور ښکلوله هغه زما نایبو زما نماینده او یا د خدای پیغمبر رسول الله په قبر کې یم دی هذه نوبة الأشباح قد حضرت فامدد يمينك لتحظى بها شفتي اے رسول الله اوس د خپل حاضر شوما په وجود سره د خدای پیغمبران لاس مبارک ته ما ته رو باسا چې زما دا شونډې په مبارک شي کتاب کې لیکلي دي چې د رسول الله مبارک خیلا سروته دار چاته نه روزي هر چاته چته روزي لا سید احمد رفاعي تراوته دي د ورمن نکړو لاس رسول الله خپل کو او دا تمام مسجد نبوي روحان شو او په دې مسجد کې یو قسم خوشبويي شروع شوه چې دا خوشبويي چې پس پیمو نه راغلي بس دو قتل چې زما دا لوی مقام ښکار شو زما دا لوی مقام ښکار شو نو اوس کوي اولیاء ته ګوره چې دا خو رسول الله ما ته لاس راویستو دا خو زما لوی مقام ښکار شو نو شیبه د رسول الله د زیارت نه چې سړی راځي
باب البقی نو دغه ځای کې سملاستو خلکو ته وی ستاسو دې په خدای قسمي که زما د پاسه قدمونه وانغښتل ټول خلک په قسم ورکړ د پاسه قدمونه واغښتل او دی ورته پروت دی چا په سر خپې کې خودي چا په خېټه چا په خپو باندې چا په لاسونو ولاړ یو سړی ولاړ دی هغه په خپې نږدې چا ورته وی ولې نږدې ته په خپې قسم یې درکړی دی وی تاسو عوام یې معذور یې او ما که په خپې کې خودیت کیدی شي چې زمان الله ایمان والي وی دا دله دا دته چې لاس ته رسول الله ښکاره شو زما د قسم په خدای وي فرشتو په اسمان کې چغې کړې چې دا مقام زمونږ ولې نه دی چې د رسول الله لاس مونږ ته ولې نه ښکاره کېږي دا هر کجا ته ښکاره کېږي ما تا ته ووایي چې دا چا ته ښکاره کېږي دا هغه چا ته ښکاره کېږي چې دې د رسول الله د سنتو کامل تابع وي بلته دویمه جمعه باندې په دې سنت بیان شو او دا لویه خبره ده او دا د دې دپاره بیانو چې موږ او تاسو ټول خدای په سنتو د رسول الله باندې برابر کړي او د انګریزانو د طریقې د ګیرو خریبو وغیره د دې نه په امان کې وساتي واخر دعوانا الحمدلله